ننګرهار والي شاه محمود میخیل رودات ولسوالۍ ته د سکتوري ادارو رئیسانو، امنیه قومندان، ملي امنیت مرستیال په ملتیا د سفر په ترڅ کې د ولسي غونډې پر مهال وویل په رودات ولسوالۍ کې اوس مهال شاوخوا 122 میلیون افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې تر کار لاندې دي او د 348 میلیون افغانیو په لګښت ګڼ شمېر نورې پروژې په روان کال کې د پلي کېدو په موخه پلان شوي دي. د یادې غونډې پر مهال چې د چنګاښ په 8مه د رودات ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ کې جوړه شوې وه، د یادې ولسوالۍ د مخورو او ځوانانو په استازیتوب د پکتیا پخوانی والي رحمت الله رحمتي، سید خاطر شاه پاچا، ملک عربستان، ملک ګل احمد، ملک زمرک او صفت الله تلوار خبرې وکړي. دوی د 9مې ناحیې او روداتو ترمنځ د سرحد معلومولو، د حصار شاهي روغانو او بړو ترمنځ د سړکونو پخولو، د درمالومین ودانۍ، د ښوونځیو د ودانیو او احاطو، مرکزي کلینیک، د شاتو تنګي د اوبو ذخیرې او یو شمېر استنادي دیوالونو د جوړېدو، د پیوې روغتون د فعالېدو، د درملو کمښت ستونزې د حل کولو، د بیکارۍ له منځه وړلو او یو شمېر نورو برخو کې غوښتنې وړاندیزونه وکړل. جناب محترم والي صاحب، هیلهمند یم چې د خوږیانو او سرخود د ولسوالیو پر سیره دلته هم د نن د روداتو شریف ولس ته د میلیونو افغانیو د په ارزښت باندې د پروژو د پیل او پلان خبر ورکړي. د پوهنې په برخه کې د ښوونکو اشد کمبود لرو. دمګړی په روداتو ولسوالۍ کې داسې یو ښوونځی لرو چې رسمي او ښوونکی لري. ورسره څنګ کې د ښوونځیو لپاره سرپناه نه لرو. د 19 بابه ښوونځي مو دمګړی سرپناه نه لري او 9 بابو دپاره مو چې کومه سرپناه ورته جوړه شوې هغه کفایت لري. ورسره څنګ کې درسي مواد او کتابونه په وخت نه رسیږي چې دا د ښوونې او روزنې بهیر کې ځنډ او خنډ پیدا کړی دی. ورسره څنګ کې په ښوونځیو کې مو تطبیقاتي خونې او د تطبیقاتي خونو وسایل نشته. دا د ښوونې او روزنې په بهیر کې د کیفیت د ښه والي لپاره اشد ضرورت دی او موږ ځوانان د دې غوښتونکي یو. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د غونډې ګډونوالو سره د ولسمشر سلامونه او پیغام شریک کړ او همداراز له دوی مننه وکړه چې د خپل نظام ملاتړي دي. همداراز ډاډ ورکړ چې د 9مې ناحیې او روداتو ترمنځ به د قانوني کړنو ترسره کولو په موخه ژر تر ژره حدودات معلوم کړي. هغه زیاته کړه دمګړی په روداتو ولسوالۍ کې د شاوخوا 122 میلیون افغانیو په لګښت پروژې تر کار لاندې دي چې پکې د 15 میلیونه او 200,000 افغانیو په لګښت د 2 ښوونځیو ودانۍ، د 9 میلیونه او 100,000 افغانیو په لګښت د یو ښوونځي احاطه او یو ښوونځي ترمیم، د 90 میلیونه افغانیو په لګښت د پیوې کنډو او شهیدانو مین روغتونونه، د غیر مشروطې بودیجې څخه د 11 میلیون افغانیو په لګښت د پیوې کنډو تجهیزات، د 55 میلیونه او 300,000 افغانیو په لګښت 2 استنادي دیوالونه او د 11 میلیون افغانیو په لګښت د حرفوي زده کړو کورسونه او ماشومانو حمایوي مرکزونه جوړېدل شامل دي. تر هر څه دمخه تاسو ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلال الدین محمد اشرف غني نیکی هیلې او سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. زه خوشحاله یم چې نن دلته د خپلو امنیتي او ملکي ادارو د مشرانو سره راغلی یم او په دې خاطر باندې چې تاسې په عذاب نه شئ چې هلته راشئ. ستاسې ستونزې زه باید دلته د نږدې نه وګورم. نو زه بیا هم ستاسې د راتګ نه ګرمي ده دلته تشریف هم راوړی دی مننه. نو زه د خپل دوست او ملګري همکار د والي صاحب رحمت الله خان د خبرې سره ځکه موافق نه یم چې رودات پخوا او اوس ډېر ښه شخصیتونه دي چې تاسې یې خر مناسته بایسته والي د پاتې شوي یاستئ. همداسې نور ډېر ښه علما دلته تېر شوي دي. وفي الله خان سمیع دلته مهم د وزیر د عدلیې او ډېر یو مهم شخصیت د افغانستان په اداره کې رول درلود. داسې نور علما مشران وزیران هر څه تاسې لرئ. نو دومره بیچاره هم ناستئ نو دومره شاته پاتې یاستئ چې دغونه ګیلې وکړئ. ځکه زه بلد یم دلته نو ډېر دوستان پېژنم. ډاکټران تاسې لرئ، انجینران تاسې لرئ، رئیسان تاسې لرئ. په امنیتي ملي کې معاون ستاسې دی. والي ورېدل نو دومره محروم هم ناست دی چې لکه دومره چې ادعا وکړئ. سمه ده. والي صاحب په صوفي ما اصلي کوم دی؟ دا رئیس صاحب دی.
نه ول دا معاون امنیتي دي تاسو دغه نه کوي صحیح ده نو په هر صورت باندې داسې مناسب چې تاسو یې وایي چې بیخي هیڅ نه لري کنه په هر صورت باندې هر څونه چې دولت وکي دا ستاسو په حکومت باندې حق تاسو ته باید خدمت وکي موږ ستاسو خادم په صفت باندې تراغلي دلته د والي په صفت یا زما رئیسانو یا امنیتي ادارو قمندان صاحب امنیه او معاون صاحب امنیتي ملي موږ د عاملینو په صفت دلته نه یو راغلي موږ کې بلکې ستاسو د خادمانو او ستاسو د خدمت په خاطر دلته راغلي په یوه وعده ما د نګران خلکو سره وکړه چې هغه زما په وس کې وه چې هغه نه خارجي کومک ته ضرورت لري نه ټریننګ ته ضرورت لري نه پیسو ته ضرورت لري او موږ او تاسې هر یو دا وعده سرته رسولی هغه وعده دا ده چې رشوت به نه اخلم رشوت به نه ورکوم واسطه به نه ورکوم نو زه فکر کوم چې دې ته ډېر علم هم نه دی پکار هر سړی پرې پوهېږي داسې څوک په دې تالار کې چې پرې پوه نه شي نو زما د خپل امنیتي ادارو او همدارنګه د ملکي ادارو او ستاسې ولسونو نه هم دا هیله ده چې راځئ همدا یو تعهد وکړو چې رشوت به نه اخلو رشوت به نه ورکوو واسطه به نه منو د خپل ځان او د نظام د ثبات لپاره به په شریکه سره کار وکړو ځکه که ولس اراده ونه کړي که ولس په حکومتدارۍ کې برخه وانه خلي بله یوازې په پولیسو او په امنیتي ادارو او په مامورینو په دې باندې کار نه کړي تاسې د پرسونل شکایت وکړئ دغه پرسونل چې لس چنده هم شي چې تاسې ولس ورسره کومک ونه کوي هېڅ معنا نه لري نو د ولس حمایت په حکومتدارۍ کې په امنیت کې په انکشاف راوستلو کې ډېر زیات مهم دی ستاسې حمایت چا دپاره دی زه به دلته والي یم یا به نه اوسم قمندان صاحب به دلته وي یا به نه وي ولسوال صاحب به دلته وي یا به نه وي نورې ادارې خو که دلته امنیت ښه کېږي تاسې دپاره ښه کېږي ستاسې د کورنیو دپاره ښه کېږي ستاسې د بچو اولادونو د عایدې دپاره ښه کېږي او که خرابېږي ضرر یې چا ته رسېږي اول تاسې ته رسېږي نو په دې خاطر موږ باید په شریکه سره کار وکړو په یو بل احسان به نه کړو سره دا ځکه چې دا وطن زموږ او ستاسې شریک دی دا سیمه زموږ او ستاسې شریکه ده او موږ باید په وس او راتلو کې ډېر بحث وکړو بعضې وخت کې په دې تېرو چې سړی غږېږي ډېر داسې خوندور نه وي ځکه چې که تېر زموږ ښه وی ماضي هم ښه وی نو ستونزې به هم نه درلودلی ډېر امکانات راغلل تاسې هم ولیدل همدې ستاسې د روداتو ډېر کسان پرې میلیونران نه شول اما خبره دا ده چې یو څو کسو ته استفاده وکړو په ټول ولس باندې استفاده ته ونه کړو نو په دې خاطر ستاسې رول ډېر زیات مهم دی بله مسله چې موږ دلته راوړو اول د امنیتي ادارو سره ولیدلو چې امنیتي وضعیت سره خپل تحقیق څه شی دی او څه موږ کولی شو بعضې شیان موږ یاداشت کړل بعضې شیانو باندې تصمیم پکار دی چې اول دا ده چې ستاسې فرضاً یو پوسته په لچکور کې پرته ده نو هغه د بل چا ولسوالۍ کې پرته ده نو مخکې موږ تصمیم ونیول چې دا باید راشي دې ته روداتو ته د سرحداتو مسله د حالات تغییر کوي اوس مخکې رغ پاچا صاحب د روداتو تاریخچه وویله چې دلته د دې بالا او چپلیانو ولسوالۍ دلته راغلې د 1112 هجري شمسي کال کې چې چین کې هلته ولسوالي وسېدل شوله نو د روداتو ولسوالي خو موجود نه وه مګر وروسته بیا تصمیم دا وشو چې دې ته د روداتو ولسوالي ورکړو چپلیار او دیبالا او دای سره علاقه‌داري وي زما په خیال چې دا ورکړو مګر وروسته حالاتو تغییر وکړ رودات خپل ولسوالي پاتې شوله چپلیار خپل ولسوالي شوه دیبالا خپل شو کوټ خپل شو نو ښاري انکشاف چې رامنځته کېږي په خپله ناحیې اضافه کېږي نو په دې خاطر باندې هغه سرحدات چې کوم یو تعین شوي دي
هغه داسې یوه جانبه فیصله نه ده بلکې انکشاف د ښار دې خوا ته راځي او چې انکشاف د ښار دې طرف ته راغی نو ستاسې ټولو په ژوند باندې تاثیر لري نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دا مسله به حل وي خو بیا هم که چېرې حل نه وي د ولسوال صاحب قومندان صاحب د امنیې او د زموږ د سیکورټي صاحب ته تشریف لري دوی به دا مسله تعقیب کړي د هر چا حدودات معلوم دي هغه به سره ځکه دا حدودات ځکه مهم دي که سبا ته یو پېښه کېږي نو ستا دا دوسیه په کوم ځای کې وڅېړل شي په منځ کې خو نه پاتې کېږي ځکه دلته خو محاکم دي ابتدایه محکمه ده استناف دی همدغسې کور ته ځي نو چې حدود دې معلوم نه وي نو ستا هغه د قضیې حل هم نه معلومېږي چې په کوم ځای کې باید وشي نو په دې خاطر د حدوداتو معلومول دا مهمه مسله ده او دا باید حل شي سره په امنیت راوستلو کې د ولس رول ځکه مهم دی ما اول ځل چې زه ننګرهار ته راغلم نو ما یو مثال دې خلکو ته ورکړ که چېرې یو کریټ مڼې وي او یوه مڼه پکې خوسا وي نو تاسې څه کوئ یعنې منطق څه اجابوي چې څه باید وکړي تاسې نه هم دا پوښتنه کوم دا یو مڼه به د کریټ نه لرې کړې که نه دا مڼه به نه پرېږدي چې کریټ ټول خوسا کړي په امنیت کې هم عین قصه ده که په یو سیمه کې ستا ځوان ستا مشر ملک علما یو بل څوک طالب د مدرسې په یو مدرسه کې یو طالب را پیدا کېږي او د خلکو ژوند خرابوي که هر څوک په دغه ټولنه کې چې اوسېږي نو دا د هغې ادارې د هغه ګروپ د علماو د مشرانو د حکومت د ټول وظیفه ده چې دا یو مڼه لرې کړي موږ نه ویل چې څوک مړه کړي موږ نه ویل چې څوک دې په عذاب شي خو اول نصیحت دی یو څوک بې لارې کېږي خپل وطن ورانوي خپل علما وژني خپل مشران وژني خپل ځوانان وژني نو دې لپاره څه پکار ده اول نصیحت دی ورته ووایي چې بس دی 40 کاله جګړه م تېره کړله د پردو جګړې راته خپل کور ته مه راوړه اوس هم موږ درس نه اخلو نو موږ بیا نو ډېر په ساده اوسو د دې نظام په سیستم کې وي د دې نظام د خلکو نه حمایت ترلاسه کوي دې نظام ورته امنیت ساتلی وي او بیا دا هم د نظام په حمایت شرمېږي د نظام په اصولو باندې شرمېږي او حق نه وي ولې په دې خاطر چې ولا ماته ضرر ونه رسي کنه حق معلوم دی خو د مرګ انسان یو ځلې وي لس ځلې نه وي موږ باید دا ویره د خپلو ولسونو لرې کړو دغه آزاد مجلس چې دلته ناست دی دا که راپاڅېږي او په همت باندې کار وکړي هېڅوک د روداتو ولسوالۍ ته ضرر نشي رسولی همداسې ده که نه ده نو موږ او تاسې هغه ماڅکۍ قصه به نه کوو ښه موږ باید دا ویره ورکه کړو ځوانانو یو ځای شئ ټیمونه جوړ کړي د اصلاح دپاره یې جوړ کړي تر څو چې زموږ په ټولنه کې مثبت فکري تغیر رانشي ګوره پیسې نشته ده مکتب جوړولی نشته ده نو مکتب ته وران نه کړم که نه سړک جوړولی نشم پیسې نه دي خو سړک خو باید وران نه کړم که نه خپل ورور مشر عالم سپیکره خو باید ونه وژنم که نه دا پیسې نه غواړي که نه خارجي حکومت ته خو ضرورت نشته دی که نه نو په دې خاطر باندې موږ دا خپل نظام خپل نه دی ګڼلی دا سړک ما خپل سړک نه دی ګڼلی دا مکتب ما خپل مکتب نه دی ګڼلی نو په دې خاطر باندې موږ مالکیت باید ټول رامنځته نو زما سفر د ولسوالۍ ته د مشرانو سره د ادارو د مشرانو سره په همدې خاطر دی چې تاسې د دې پروژو د حکومتدارۍ مالکیت په لاس کې واخلئ زه مجبور یم چې تا ته حساب درکړم زما رئیس مجبوره دی چې ولس ته حساب ورکړي زما ولسوال مجبوره دی چې خپل ولس ته حساب ورکړي
زما که امنیتي پرسونل دی که ملکي پرسونل دی باید ولس سره هر څه شي هغه څه چې واقعیت وي دروغ باید ونه وایو ورسره چټي وعدې باید خلکو ته ورنه کړو ځکه په وعدو کې دا ده چې تاسې بازار ته ځئ ستاسې زړه هر څه غواړي که نه غواړي چې بازار کې ډېر شیان واخلئ په ټول شیان خو سړی نشي اخیستلی خپل جب ته ګورې چې څونه د امکانات وو څونه د ضرورت وو نو په هغې تناسب باندې ته یو شیشه اخلې په بازار کې حکومتداري معین شی دی ډېر شیان دا تاسې چې خبرې وکړي ټولې معقولې خبرې دي خو هغه شی به ته عملي کوې چې ستا په جب کې وي ته عاید ولرې او که ته ټول ورځ نورو ته سوال کوې ستا عادي بودجه د بل چا په سوال وي ستا انکشافي بودجه بل چا پورې تړلې وي دا وعدې چې سر ته نه رسېږي ویله دې دا شی که نه د هر مشر دا غواړي چې هر څه سم نو د جلال الله جمهور رئیس هدایت هم دا دی او موږ په هغې باندې کار کوو چې موږ خپل عاید باید په خپله راټول او هغه بېرته صحیح مصرف دا حقوقي قانوني اسلامي اصل دی وګورئ په صدر د اسلام کې چې عشر زکات د ټکس سیستم و هغه سم راټولېده او سم مصرفېده اسلام ترقي کوله کله چې په هغې کې خیانت شروع شو اسلام ضعیفه شو نو په دې خاطر باندې زه چې راغلم نو زما د فساد سره مبارزه علت یې همدا ده چې موږ باید خپل پیسې راټولو د چا جیبونو ته باید ونه غورځېږي د محدودو کسانو رئیس صاحب د ګمرک دلته دی یوازې د تورخم نه په 2 میاشتو کې زموږ 6.5 میلیونه عاید اضافه شو په 2 میاشتو کې دا چا جوب ته ورځي نو ته چې شرعي مسله دا ده چې لاس یې اوچت وي هغه د ټیټ لاس د سوالګر نه خو اوچت لاس ښه دی که نه نو همداسې نور عاید د نګرار اضافه شوی او انشاءالله چې زموږ هیله هم دا ده چې موږ باید عادي بودجه دولت باید د خپل عاید نه ورکړي تر اوسه پورې چې د چا په جیبونو کې غورځېدله هغه باید نوره نو بیا که ته خپله عادي بودجه ورکړی شي نو انکشافي بودجې ته بیا ته پلان جوړولی شي ځکه دنیا تا ته وایي چې ته خپلې پیسې راټولولی نه شي څنګه مصرفولی نه شي نو زه نورې پیسې ولې درکړم دا ډېره ساده مسله ده نو په هر صورت باندې نګران ته چې راغلم په دې تېرو 4 میاشتو کې زه د جلال الله جمهور صاحب نه مننه کوم چې خاصه توجه یې نګران ته وکړه تقریبا د 2 میلیاردو افغانیو په حدود کې نوې پروژې عملاً کار شروع شو او دا ډېرې پیسې دي ځکه بودجه چې ته اخلې نو هغه مالي کار لري هغې د پروپوزل په جوړې تدارکاتو ته به ځي ډېر مشکلات لري خو هغې دغه واحد عملیاتي ادارې د لارې بنایي ته یې ورکړل او بنایي کارونه زه شروع یعنې د علت کار مهمې پروژې تاسو ته وایم کتلی شئ ویې ګورئ چې یو د 600 بستریز روغتون اول منزل ته ورسېد 152 میلیونه باندې 6 منزله لیلې په پوهنتون کې جوړېږي همدارنګه د امان الله خان سلمه کلیزه ده سرکاري د استقلال تاسې په روداتو کې باید ډېر ښه شان باندې ولمانځئ ځوانانو مشرانو ټول ځکه دا د وطن سره مینه پیدا کوي دا د خلکو سره مینه پیدا کوي د خپل حکومت سره مینه پیدا کوي دا چې پیدا شوله نو ته باید هغې نه دفاع وکړې موږ او تاسې به په نورو ملکونو کې نور شیان تجلیلول اوس خو خدای پاک خپل وطن راکړی دی خپله ازادي لرو نو دا موږ او تاسې پوه ده چې څنګه یې تجلیل کړو څنګه ملي روحیه خلکو ته ورکړو څنګه د ملي منافعو نه دفاع وکړو دا ډېره زیاته مهمه ده او انشاءالله چې سږکال به سلمه کلیزه د استقلال په ښه شکل باندې لمانځل کېږي
تقریبا د 9 میلیارډ په حدود کې پروژې ولاړې په داسې حالت کې چې خلک بیکاره دي ځکه امنیت او اقتصادي رشد دا سره تړلي دي چې بیکاره وي فقیر وي غریب وي خامخا به جنایي جرم یو شی به کوي خامخا به د یو چا د تاثیر لاندې راځي خامخا به د یو تروریستي ډلې سره یو ځای کېږي که هغه طالب دی که داعش دی که بل دی که هر یو دی اما فقر بد شوی ځکه ډېر کلونه نورو زموږ د فقر نه څو استفاده وکړه نو دا موږ ته پکار ده چې د فقر نه باید خلاص وو نو دغه پروژې عملي شولې او شروع دي یو پروژې تاسې ګورئ چې د پیسودو او تنګي سړک دی څلور لینه د دو سړکې باندې که څوک تازه وختو کې تللی یاست دا پروژه ولاړه وه هغه دا اوس تکمیل شوله د سرخا پله پورې همداسې نورې میلیونونو پروژې چې مهم دي زما د دې ځای د ادارې د مشرانو نه دا هیله ده چې همدغسې تاسې دا سپین ږیري مشران ځوانان جمعګي راواخلئ دا کومې پروژې چې په روداتو کې روان دي په دې وګرځوئ د دې ونه کتنه وکړي په شریکه وکړي وګورئ چې دې پروژې څنګه عملي کېږي نقص یې څه شی ده او څنګه کولی شو چې هغه وساتو څنګه کولی شو د هغې نه مؤثره استفاده وکړو دا ډېره اسانه خبره ده هم به د جمعې ورځ میله به شي هم به د ادارو د مشرانو سره یو ځای لاړ شي وګورئ چې څه روان دي نو مخکې ما ویل چې زه هوایي وعدې نه کوم خو هغه څه چې موږ تاسو ته نن راوړي دي هغې علت دا دی چې کله هغه متوازن انکشاف د افغانستان په سطحه باندې او یا د ولایت په سطحه باندې مراعات شوی نه دی چې موږ بودجه وکتله په بعضې شیانو کې روداتو ته کم پیسې ورکړل شوې موږ یو څه اختصاصي بودجه درلودله چې هغه غیر مشروطه بودجه ورته وایي نو دې کې موږ 11 میلیونه روداتو لپاره ونیوله او دې باندې بحث وکړ چې په طور مثال تاسو د پیوې کنډو روغتون مسله یاده کړله روغتون شته خو تجهیزات یې نشته نو دا پیسې باندې به دا تجهیزات جوړېږي او انشاءالله چې دا به په 2-3 هفتو کې تدارکاتو کې ده او انشاءالله چې زر به خلاصېږي دا اوس 2 ښوونځي ودانۍ 10 میلیونه افغانۍ باندې روان دي جوړېږي تاسو ته خو پته ده رئیس معرف کوم ځای کې دي 2 مکاتب چې روان دي صحیح د اوبو رسولو 2 شبکې دلته کار پرې روان دی دا وګورئ مدیر صاحب معرف چې دلته دی لاړ شي دا مشران وګرځوئ وښیئ ورته چې څه روان دي یو د شهیدانو مینې روغتون هم دی هغه هم سره جوړ شي 2 استنادي دیوالونه روان دي شفقات د زراعت نه دي د ادارې ریاست نه روان وي ګورئ ځکه ستاسې کتل نظارت دی مداخله او نظارت سره فرق لري صحیح ده که نه تاسې باید د دې نظارت وکړئ ټولې ادارې که هر څوک دلته کار کوي تاسې ته باید ووایي چې ستا په دې دیوال باندې ستا په دې کلینیک باندې 2 روپۍ مصرفېږي دې کې پټ شی نشته تاسې سره نقشه شریکولی شي چې سیخ یې څه رقم دی تیږه یې څه رقم ده سیمټ یې څه رقم دي دې کې پټې خبرې ختم نشته هغه پټ خبره هغه ده چې امنیتي او 15% بعضې شیان چې سړی هغه د امنیتي پلان چا سره نه شریکوي اما نور ټول شیان باید موږ د ولس سره معلومات شریک دې کې ځکه دا پروژه چې ده د ولس ده د ولس سره باید معلومات شریک دا زما د ټولو ادارو د دا هیله ده چې هره پروژه چې هر څوک دلته عملي کوي معلومات یې د ولس سره شریک کله چې معلومات شریک شول د ولس هم زموږ قانع ولس دی زموږ ولس هم داسې ولس نه دی چې پوه شو چې دغه پروژه دلته په دغه پیسو عملي کېږي چا پکې چې شی ونه وهل نو بیا قناعت کوو ټول همدارنګه د حرفوي زده کړو رئیس عبدالمر شمایل دلته دی هغه حمایوي مرکزونه دلته روان دي تقریبا 11 میلیونو په افغانیو کې دا پیسې چې ما جمع کړلې دا اوس تاسې ته د 100
1.6 میلیونه افغانۍ پروژې روانې دي په روداتو. دا روانې پروژې او کارونه دي. راغلو سږ کال لپاره سربندونه او کانالونو لپاره 8 میلیونه افغانۍ موږ لرو، تعین شوي دي، هغه به عملي کېږي. همداسې راکوي د حصار کلي کې 150 متره اساسي پول د حصارک کې هغه تقریبا په 38 میلیونه افغانۍ په حدود کې به جوړېږي. سږ کال ستاسو بودجه کې موجود دی. هوایي پروژې دي، یعنې کار به پرې شروع کېږي. د کانو قدرغي 10 کیلومتره سړک جوړول 140 میلیونه به ته ورکړل شوي دي، هغه به جوړېږي. او د اقرا برنامې د لارې چې رئیس انکشاف دهات موجود دی، 14 ښوونځي او ودانۍ به تاسو ته جوړېږي. 14 مکتبونو تعمیرونه، هغه چې تعمیرونه نه لري، د 14 مکتبونو د 90 میلیونه افغانیو په حدود کې به دا جوړېږي. نو دا پیسې چې راټولې کړي 348 میلیونه افغانۍ کېږي تاسو لپاره. نو که د تېر کال روانې پروژې او دا نوې ورسره حساب کړو نو 496.8 میلیونه افغانۍ د روداتو لپاره ټولې یعنې منظور شوي دي او د کار لاندې. نو زه فکر کوم چې دا ډېرې پیسې دي. خو دا نور کوم شیان چې تاسو یاد کړل، که هغه د شابۍ بند دا نور شیان دي، نو دې ټول باندې به کار کوو، وعده نه کوو. په حکومتدارۍ کې بیا دا اصل دی چې د ولس رول په حکومتدارۍ کې ډېر زیات مهم دی. زه تاسې نه ټولو نه، که علما هستئ، که ځوانان هستئ، که مشران هستئ، هر یو خپل رول دی. مشر خپل رول لري، عالم خپل رول لوبوي، ځوانان خپل رول لوبوي. نو په دې خاطر باندې ټول سره اتفاق او اتحاد او امن مهم دی. بیا دا نور کارونه به کېږي انشاءالله ټول. نوموړي زیاته کړې د ولسوالۍ ته په 89 کال کې د 348 میلیونه افغانیو په لګښت پروژې پلي کېدل پلان شوي، چې پکې 80 میلیونه افغانیو په لګښت د سربندونو او کانالونو جوړول، د 30 میلیونه افغانیو په لګښت د حصارک کلي او 50 متره اساسي پل جوړول، د 140 میلیونه افغانیو په لګښت کانو کترغي ته د 10 کیلومتره سړک جوړول، او د اقرا پروګرام له لارې د 90 میلیونه افغانیو په لګښت د 14 ښوونځیو ودانۍ جوړول او یو شمېر نورې چارې شامل دي. هغه د سیمې خلکو څخه وغوښتل چې د ولسوالۍ مسؤلینو سره یوځای په خپلو سیمو کې د پیل شوو او پلان شوو پروژو څخه څارنه وکړي او په اړه یې د مسؤلینو څخه معلومات ترلاسه کړي.